کله چې د ماشوم پرچه وي که نه او دا ډېر زیات قابل وي آوټسټینډینګ وي قابل ماشوم وي خو چې دی امتحاني حال ته ورځي دی به یریږي د باندې به یو قدرتي طبعي طور باندې دی به یریږي ځکه که دی ډېر هم قابل وي خو د ده په زړه کې به دا تشویش وي چې پرچه کې به څه راغلی وي دی د پرچې دپاره تیاري هم کوي او بیا یره هم دغه کوي نو مونږ په ایمان وایه مونږ د آخرت د پرچې دپاره څه تیاري کړې ده مونږ کې خو د الله یره هم نشته پکار ده چې د پرچې دپاره مضبوطه تیاري وکړو او بیا راکې د الله جل شانه یره هم وي خشیت الهي چېرته پر ورځ کې نه دی 2 منټه 15 منټه هم ځان سره محاسبه کوئ د شپې ټایم کې یو 2 منټه خپل ځان ته سوچ کوه خپل ځان سره خبرې کوه ځان سره کښېنې چې یار دا زندګي روانه نن ما دا ورځ تېره که راشه زه نن ګناهونه هم شمارم او نیکۍ هم شمارم چې کوم ډېر دي که نیکۍ دې ډېرې وي نورې هم زیاتې کړه که ګناهونه دې ډېرې وي وجاړه الله ته مونږ د هر چا تپوس کوو د خپل ځان تپوس نه کوو چې زما د خپې لاسونه به په اور کې سوځي د الله نافرمانی کوي او زما د خپې لاسونه به زما خلاف ګواهي ورکوي د نورو غمونو پسې خو ګرځو پردي غمونه هم په سر باندې ایښي دي د دې خپل ځان تپوس هم چېرته کړی دی خپل ځان هم چېرته ټایم ورکړی دی چې ما نه الله تپوس کوي زه الله څه له رالېږلی نو د ځوانۍ باره کې به تپوس کېږي وعن شبابه فيما ابلاه وی اے بنده ځواني دې په څه کې زړه کړې ده ابلاه مطلب زړه کېدو ته وایي دلته نه دا هم پته لګي چې دا ځواني همیشه دپاره نه وي دا یو ټایم وي بیا ختم شي ځمکې وخوړل هغه کسان وایي که مونږ نه یو د دنیا دا نظام به څنګه چلیږي هغه بادشاهانو چې دا دعوې به یې کولې وایي چې مونږ نه یو د دنیا دا نظام به څنګه چلیږي هغه د تورو خورو د لاندې پراته دي د دنیا نظام روان دی هغه څه چلیږي سبا به نن نه 100 کاله بعد به په مونږ کې یو قسم نه وي مړه به یو نور خلک به په دنیا باندې حکومت کوي نو زندگی ارزي شوه که دایمي شوه ارزي شوه که نه نو عارضي زندګۍ دپاره مونږ د آخرت هغه دایمي خوندونه خواهشات هغه ولې خرابه